بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې نصیر احمد بصیري دی، د کندوز ولایت یم. زه د کرکټ لوبغاړی یم. کولی شم په یو وخت کې په دواړو لاسونو باندې وکړم. په ښي لاس لیګ بریک بالر یم، یعنې مستري، ګوګلي، اوف سپین او کرم بول کولی شم. په چپ لاس میډیم ما په دواړو لاسونو شمال څخه بالینګ کوله. ټینس باندې مو میچونه کول. بیا یو هډبالو به مې شروع کړه. اکیډمي ته لاړم. بیا اکیډمي څخه کلب لیول مې کوټې کو شا کې کو پاکستان کې. دغه نه پس بیا کوټې ولسپلن ته انتخاب شوم، خو د یو مشکل له وجې موږ افغانستان نه ستانه شو کابل ته. نو کابل کې بیا اقتصادي ستونزو له کبله ما کرکټ ادامه ورنشو کړلی او اوس انشاءالله کوشش کوم چې بیا یې بېرته شروع کړم. زما خواهش د کرکټ بورډ چارواکو اړوندو مسؤلینو څخه دا دی چې ما د دې لارې کې سپورټ کړي، ما همکاري وکړي تر څو د کرکټ ته ادامه ورکړم. همچنان د کرکټ د اتلانو او درنو هیوادارو سره هم دا غوښتنه کوم تر څو ما ملاتړ وکړي او چې زه کرکټ وکړم. پورې ما دې لارې کې تنها نه پرېږدي. زه کولی شم په دواړو لاسو بالینګ وکړم. لیګ بریک بالر یم، راسته لاس باندې او چپ لاس باندې میډیم فاسټ کوم. نو ستاسو سپورټ ته زه ډېره اړتیا لرم اوس وخت کې. نو هیله ده چې ما سپورټ ارمان خدا دې زه پوهېږم سخته ده، محنت غواړي، خواري غواړي، خو امید لرم انشاءالله. اوس هم دا سوچ نه دی کړی چې زه به تر کوم ځای لاړ شم، خو امید لرم انشاءالله. دا مې غټ ارمان دی که د یو ورځ لپاره مې د افغانستان لپاره یو میچ هم وکړم. خو بس ارمانونه خو ډېر نه پوره کېږي، خو محنت غواړي انشاءالله. که ماته تمریناتو موقع راکړی شي، ماته چانس راکړی انشاءالله باوري یم په ځان باندې چې تر یو ځای به ولاړ شم.